په داسې مصیبت کې تېر شوم که نه دا یو مزې چرچې به وي ښه قابل ښځه دی او د خلکو ښځو ته وګورم هغه ښه جي جان ګپ شپ لګوي او په داسې ګن باندې واخته که نه چې په پریشانۍ کې غورځولی یم سخت په پریشانۍ کې یا سړیا څه ګورېږې د ځان سره بس که دا لوښي وینځه در درکنه دنده د ازیز ښه دی د هلک دا جامې ښه د هلک لمبول غواړي زما دا پلار دې خدای رزق کړي داسې مصیبت یې اړولې یم که نه چې ته ځان ته وګوره ما ته وګوره ځواني مې درسره ټوله خپله برباده کړه بیا هم خوشحاله نه یي دا ته مو ولیدل نه غالب کرن دی راشه غالب ولمبوه څنګه یې دی جوړ یم تو باندې داسې به ارام ارام ویجئ کوکه باندې سړی چې ستا سره عمر تېرومه څنګه دې معاف کړمه دلته من نه ګورې ښه کومه کنه تا په خیال د خلکو سره دا عمر نه تېرومه خپله ځواني مې برباد کړه شابه ته راشه کسونه سم کړه کومه یا مولا د دې ګند نه ما خلاص ور جوړ هندو څه ته پروت یې بس لږ آرام مې کوم کوکه نه جوړه شوه د آرامونه کوي ټوله شپه ټوخېږي د خوبونو نه راویستمه دا والا اته درتي صاحب دې هوټل ته به ورشي بختي رحمان ته به ووایي چې زما ښځې د 500 روپو قیمه غوښتله ژر راوړه شابه لاړم راځم په دې ساعت درتي صاحب هوټل بختي رحمان 500 قیمه د درتي صاحب هوټل د بختي رحمان 500 قیمه د درتي صاحب هوټل بختي رحمان 500 قیمه بخیر دکتر بخیر السلام علیکم میخین دی میخین څنګه لګه خی برابر ټیک ټاک خی څنګه میخینه زه خو دې شتلم کار مې و ها او ته مخې لرالې وګیا چې مې د کور نه جیره ها زه به روټه وخورم یره دا خو مې خاص مرګره دی زما هغه ښځه مې د بلا ده چې څه چلو کوم خو زه اوس سخونه کوم به زما له مرګره دی خاص مرګره ته ولې سوچ کوي بس هیڅ سوچ نه کوم راځه چې زه الله مالک ته او بس الله سبحانه دی ولا راځه میخین صاحب کنه د وړو مور د وړو مور بار ته راوځه داسې دی وایي دا مې یو خاص ملګری دی وږی شوی او دې ښه ده خرابېده او ما راوړم چې روټۍ غم وله وکړي دې سنډه ته دا خو ځان له وهله تروړه وړه خوري دې ته وګوره شرمور مه کوه خو خامخا زمچر وله وکړه بس بیخي دا سړی خرابېږي وږی دی او ملګری مې دی خاص نه خاص ملګری مې دی ملګری دی وږي مه وله چل ښه لکه منډې مو وه که نه ودرېږه نشتي یم که نه نشتي کښېنه په منډو دې وجلمه خدای مسلمانه هلکه میخینه چې مې نه بوتلی که نه تا به چې دا سړی دغه نه کوي او ته وږی شوی ډېر زیات یاره خو داسې زه خبر وې زما د پلاره د نیکه توبه داسې ډوډۍ نه دا خو ډوډۍ پرېږده په ولو چې موړ کړم هلکه ما ته خو د خلاصو پته وه که نه السلام علیکم وعلیکم السلام ولې هلکه لاره کې ناست یې مشره خیر دی څه خرامات شوی دی څه مسله ده داسې کار وشو چې زه تلم چې کار مې و ټیک ده ډایرکټ تېرېدم ډېره له مخې لاره نو دوی ته چې زه ډوډۍ به وخورو که نه دا مې ملګری و خاص ملګری نو ما بل ځای به خورم خو دې مرګلي څه به خورم ټیک ده اصل ستا پته لګي چې ته خوراک وایې اوس به پرېږدم د نوی واده کړلی اوه مشره مبارک شه نه دې مبارک شه ولې دې نو مبارک بس پوز رتیرادو سب ګند بلا ده بس پوز رتیرادو دا خبره کوله موږ ورپسې ړانده شو نو په کټ کې کېناستو چې په کټ کې کېناستو نو بس نو اچانک بیا پوه شوی نه یم کوته کړو او زموږ ملا ته نیولو نه منه هلکه یار دوست نشي بوتلی ملګری نشي بوتلی اوس داسې بند کوو که نه چې د دغه بلا نه خدای موږ خلاص کړي د دې څه بند روان ځان دې خلاصوي دا رور دې سره دی په دې ساعت دې خلاصوم بس په دغه باندې توقع ده راځئ چې زه مې ولا دې ولکه وکه راځه زه دې خلاصوم مشره راځه مشره کېنه ته دلته دلته غاښ کوم نه غاښ مه کوه غوږ دې خوا السلام علیکم رالی راله ما پاته کته کېنه پاته
سره قسمت هغه یو شی دی څه چې قسمت یخ شو ته به دې لارې کې یو سړی میلاو شو ها هغه زه په اسلام آباد کې غټ کاروبار مې دي بنګلې مې دي ګاډي مې دي دا ښځه غټه تعلیم یافته ده دا چې په سکول کې به ماسټر وکړو په کالج کې او ډېر قسمت هغه یو شی کوم ځای دی زه سره میلاویږم ها دې مېلمه سره ستونی مې شو وکړه خدای دې وبخښي جي دا د چې هغه قیمتي خورما درا د دې ستاسو ډېر صفتونه وکړه ستاسو چې کوم ستاسو چې کوم کار کردار دی تاسو چې څومره د خیال ساتئ ستاسو دپاره به ما ډېر غټ سوچ کړلی ښار ته دې بوځمه چې بنګلې به وي موټرې به وي او چې کوم دی هلته یو کالج دی په هغې کې به دې استاد او مزې به دي د خیره ته د دې ځای کې د اوسېدو مسلمان یې د خدای د ده چې کوم دی دا سړی دا د کباړ وسکت نه دی جونګړه چې جوړه شوې ده دا دله یا ځواني خاورېدې کړه د نیکه به ځای مې دی اوس ورته ګوره زما ځواني برباده کړه ستا ډېر صفتونه کوي ستا دپاره زه او دی ډېر ښایسته سوچ من کړلی دي په مزو به دي سړي سامان خراب غونډوي چې بوځم پته سامان غونډه راځئ چاته سبا راځه بیبي کای دې راځه په اسلام آباد هغه بنګلې د هغه موټر ډېر زبردست ځای ده ښکاري دي کنه دغه ځای ټول ته ښکاري زه شي کوم نه شي کوم زه پرېږدم جواب به وکړو السلام علیکم اکتر بھائی څنګه خیر برابر یې وعلیکم سلام بولګیا خیر برابر چل رواني زه دې غره ته زما لرګي راوړم ته چرته تلویزیون خوشاله دا ازمین به او یقین سره دا صدا خو نو کړ ما یو وعده کړو نه تنگ راغلی ما هغه یو کند ته ورغړوله او بس راغلا شو دنه ها غرق شو کنه تا ته پته شته نن سبا به 3 لک روپۍ خزه ده ته خزه خلک قدر عزت کې رو کوري په ودانې د خپل تلیو لخوري هغه دا خو پرشا غټ بد شو وسو کوم وز د شکارو کو چې راځه چیزو چې خزه بند لوګم چې راوي باسم الله ډیر بد دي کړل کوم ځای ته غړول الله بس دې کده دوی کم دي دا کنده ها بس صحیح ده دې ته پړې خدارو کنه صحیح ده او جو تو आवाज کو چې وای څنډه اے دما ته ګل په شان ته خدي دا پړې موږ درته وکړل او دا ونی وځي ته کو ژوندې چې موږ درو چته کو او سار په کار ډېر غته ترم ته کور مې پړې وروړو اے دما ته ګل په شان ته خدي ونی ولا پړې وای شنه وځي موږ ته پته ولګي ژوندې ده ها تر او پړې وشنډو ها زور کا دا پړې ونی وای आवाज وتاو کا پړې ونی و جوخ ونی و احتاجو ها pasa زور کا مشه ها زور کا شنوي بس دا څه دي دا څنګه خبر ده معلومات کو دا خو ما خزن هغه چې واقع سم خپل خزه وته سوکې زه بلای مبلا ته کوی ته موږ یو نوې خزه تر غړورو دومره قچره ځانانه خراب غړول لا چې سلو کارونه زه به کنده کیما او دومره پازام نو مرغله نن ډیر زیات پازاب به ملغینه الګا دام نشو باتره دا نور غنده غشته وا غنده وا پریږدي دا بلا ده پردا